نو ظاهری د حضور پاک دو ډاډونه او دوا سرې وې، یو ابو طالب او یو حضرت خدیجه. په دغه کال دا دواړه وفات شو. دا ظاهری د انسان یو ډاډي او ظاهری د انسان یو اسری. نور د پیغمبر علیه السلام غټه اسره خدا الله ذاتو، او دا دواړم چې د پیغمبر علیه السلام مبارک طرفداری به کول او ډاډ به ورکو، پیغمبر مبارک به مضبوط و دان د الله د طرف نه، الله د چا زړه کې واچي. نو دا دواړه وفات شو، دې ته عام الحزن وې، د غم کال. ابو طالب ډیر زیات د پیغمبر علیه السلام عزت کاو، ډیر قدر یې کاو، او د پلار عبدالمطلب نه پس پلار ورته سپارلی، ډیر زیات به د رسول الله مبارک خیال ساتو، د هغه د وجې محفوظ و. ځکه ابو طالب یو حیثیت لره، په مکه کې خلکو به قدر کاو، مشر سنجیده انسانو، د لوی قوم مشرونو، خلکو به خیال ساته. نو د هغه د مخه حضور پاک ته چا غږ نشو کولی. خو عموما رب العالمین د حق هر ځای کې مدد کړی دی، باطل سر اوچت کړی دی، باطل پسې شیطان شاته لګېدلی، او دا خراب خواهشات ورپسې شاته لګېدلی. خو الله عموما باطل ختمی او حق پورته کوي اوچتی. او دا خو الله قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې ما د خپل پیغمبر رسول په یو ښکلي رښتیا دین دنیا ته لیږلی دی، لیظهره علی الدین کله، او دا به په ټولو دینونو غالب کوي. الله به د دې پیغمبر په برکت غالب کوي. الله د مخکې نه دا فیصله کړې ده، خو محنت نه بغیر یو کارم نه کېږي. دا قانون دی. یو سړی چې کور جوړوي څونه محنت ولا کوي، روانې محنت نه غواړي او روغول محنت غواړي. که ته وایې چې د ما دا کور دې روان شي، نو بس محنت پرېږده، په خپله روانېږي. جارو پکې مه وه، رنګ روغن یې مه کوه، صفی یې مه کوه، بار تیوزه سوره دې پسې ګوره، مګې به پکې شوي، جولاګو به جالې چولي، باران به پې د بره نه وشي، اصلاح مه کوه، لاندې به چت وبېږي، بس په خپله به روان شي. نو خواري باغ چې خواري ورسره مه کوه، بخور مه کوه، په خپله شړېږي، ختمېږي. نو روانې محنت نه غواړي او جوړوالی محنت غواړي. دا قانون دی. نو د دین باغچه چې کلم رسول الله مبارک لګولو، په کومو زمانه کې لګولې ده؟ اوهو، په داسې دور کې دا باغچه ولګ شاړه ځمکه کې ولګوله. شاړه ځمکه آبادول اسان کار نه دی. زمیندارو ته پته وي چې یو ځمکه آبادی، بس یوې پکې وکړې، ران ورته واچوه، بخور دوه درې ځلې الدولکن ور به وي، په خپله آباده شوه. لیکن شاړه ځمکه چې تا بنجر خوره ځمکه، د کاڼو خوره او د سمسو د ډکه ځمکه، دا آبادول اسان کار نه دی. دا به اړی راړی، دې نه به کاڼي وباسې، دې کې به مانجونه کې، دا به اوارې سوړې به پکې بندې، د خورې دپاره به دارو درمل هر څه به کې، څو کاله به په دې محنت کې، اوبو انتظام به وله کې. نو شاړه بنجر ځمکه آبادول ډېر ګران کاري. دا بنجر ځمکه وه، دا هغه خلک و چې خپلو لوڼو سره یې نکاحګانې کړې وې. دا هغه خلک و په دغه دور کې چې سکه میندو سره، یو میره موري میره نه، خپل سکه میندو سره یې نکاحګانې کړې وې. دا هغه خلک و چې لوڼه به یې جمدی ښخولی. دا هغه خلک و په دغه دور کې چې د دې په کورونو به جنډې ولاړې وې. په بخاري شریف کې هم حدیث دی، په ابو داود کې هم دی. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی بعضې ښځو به په کورونو جنډې لګولې وې، بعضې خلکو کولاو. دا جنډه به ردې نښه وه چې دې کور کې د خواهش د پوره کېدو انتظام شته. که څوک راځي او خپل خواهش پوره کوي، نو راځي دې کور ته خپل خواهش دې پکې پوره کړي. او د هغې به بیا څو خلک به راتلل، او خلکو به هغه کور ته دننه کولاو. پټه خبره نه وه چې جنډه ولګي، خو خبره ښکاره شوه که نه. پلار به خبر و د جینۍ نه، رور به ته خبر، رونه به خبر، تربوران خبر، قوم خبر، او جنډه لګېدلې، دنیا راځي او خپل خواهش پوره کوي. او چې کله به د هغه ښځې حمل امید به پیدا شو،
او بیا به بچیو شو نو چې څومره خلک به دې ښځې له راغلي ټول به یې راغوښتل. عایشه بیبي وایي او ټولو ته به یې وایي تاسو ته پته ده چې ما سره م څه کړي دي او دا بچی د هغې نه پیدا دی. نو چې ښځې به په چا ګوته کېښوده ای پلانکي دا ستا دی، دا ښځې خوښه وه چې په چا به یې ګوته کېښوده او د هغوی رواج ده چې انکار یې نه شو کولی. دا یې رواج و چې په چا به یې ګوته کېښوده بچی به د هغه میراث به یې د هغه نه وړو. د دې بچي او د دې مور ډوډۍ او انتظام او خوراک او جامه په هغه سړي وه. انکار به یې نه شو کولی چې دا د هغې رواج ده، بیا پکې مړي کېدل. څومره بې غیرتي. او دویمه واوره د دې نه خرابه، دویمه داسې وه چې یو کور ته به غونډ خلک په یو ځل ور دننه شو 10-12 کسان او یو ښځې سره به یې خپل خواهش پوره کړ. نو چې کله به دا ښځې بچیو شو نو سړي به یې راوغوښتل وی راشئ تاسو ما سره دا چل کړی و، دا ماشوم دی پیدا شوی دی. او علم قیافې والا یو کسي چې هغه د لاسو د خپوره د کرښو نه پته لګوي ا به یې راوغوښته. نو د ماشوم لاس خپو ته به یې وکتل او چې چا کم زناکار به و د هغې لاسونو خپو ته به یې وکتل. نو چې چا سره به یې کرښو ته مې غوښته وي دا ستا بچی دی. میراث به یې هم هغه نه وړه، نسب به هم د هغه نه شو، به یې پلار شو او د دې ښځې او د دې ماشوم ډوډۍ او نفقه او هر څه به د هغه نو. څومره عجیبه بې غیرتي. او درېیمه د دې نه غټه بې غیرتي کومه وه دا لا واوره چې یو کور والا سړي به خپله ښځه په خپله یو لوی سړي له ولېږله، په خپله پټه نه ښکاره. هغه ملک صاحب له، هغه نواب صاحب له، هغه مالدار له، هغه سړي له شا به لاړه شه او خپل خواهش ورسره پوره کړه په خپله. نو چې دا ښځه به یې لاړه د دې سړي او د هغه سره به خپل خواهش پوره کړه نو دی به ورته نه نږدې کېده، دی به نه نږدې کېده خپل خاوند چې د هغې نه به امید ښکاره شو که نه نو بیا به ورته نږدې کېده. دا ولې وایي چې زمونږ په خاندان کې د هغې خان بابا، نواب بابا، ملک بابا بچې پیدا شي، اصیل بچې چې مونږ کره راشي. چې زمونږ قوم کې او زمونږ خاندان کې اصیل بچې راشي، سوچه بچې د پلان کې بچې راشي. لکه بېدبي دی معافي او د بخاري حدیث دی د عایشې بیبي د تمې وی لکه دې زمانه کې چې څوک غوا یو ښه غوی للیږي. دا مثال به ورکړم، دا یو مثال شو. دې د جاهلیت تیاره کې چې لوڼه به یې جمدی ښخولې، ډاکې به هم کولې، مردارې به یې خوړلې. په دغه زمانه کې بنجره ځمکه کې د کفر بنجره ځمکه، د ګمراهۍ او د دلالت بنجره ځمکه، د جاهلیت بنجره ځمکه دی کې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته ښیي چې دا دومره خطرناکه بنجره او شاړه ځمکه، کندې کپر ځمکه د کفر او په جاهلیت دا هم زه ابادول غواړم نو زه ابادولی شم. نو دا ځمکه بنجر چې ابادېږي نو خواري به غواړي که به نه غواړي؟ محنت خامخا غواړي، دا ډېر محنت غواړي، ډېره خواري غواړي. نو رسول الله مبارک او د هغه صحابو ډېره زیاته خواري کړې ده، قسم په خدای ډېر محنت یې کړی. دې وجې نه خو الله پیغمبر فرمایي د الله پیغمبر چې الله الله فی اصحابی د خدای لحاظ وکړئ زما د صحابو په شان په حق خدای نه ویریږئ، د الله لحاظ پېژنئ، د الله لحاظ وکړئ. زما ملګرو ته کنځل مه کوئ، دې کنځل مه کوئ. فمن ابغضهم فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي. که چا دې سره مینه وکړه دی ما سره مینه ده ځکه یې ورسره مینه وکړه. دوی سره چا بغض وکړه زه یې بدي شم ځکه دا بدي شي. صحابه ولې صفت کوي نبي علیه السلام دا خواري کړې ده، د بنجره شاړه د ګمراهۍ او د جاهلیت ځمکه یې ورسره هواره کړې ده. صحابه ولې لوی مخلوق دی؟ د صحابه قرآن کې الله صفت کوي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله صفت او الله وی دا ما چې مثال د دې صحابه او د پیغمبر د مرګرو درک وی دا په تورات او انجیل کې مشته وای، دا ما په مخکې کتابونو کې ذکر کړی.
او الله ځکه تا ته وایي یا ایها الناس اے خلقه آمنو کما آمن الناس آمنو کما آمن الناس داسې ایمان راوړی لکه صحابه والا معیار د ایمان ستا د صحابه ایمان دی صحابه چې دا څومره لوی مخلوق دی جلیل القدر شخصیات دی دا پیغمبر مبارک سره دا شاړې ځمکې ابادي کړي دا محنت دا سر دا وجود دا لاس په د دې ایمان د خاطر چور چور شوي دي او تکلیفات برداشت کړي هغه تکلیف نتیجه او ثمره د خوږې الوا په شکل کې اوس موږ ته مخامخ پرته ایمان سن 6 نبوي کې کافرانو میټینګ راوخته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف چې د سره سوکو دا خبره خرور ورانه زیاتیږي د مسلمانان دي د به سابقین وي بی دینه به وته وي دا قرآن رو زیاتیږي دي سره سوکو حضرت عمر پاسې ده یروي تاسو اسه شپ شپ کوي اسه شپ شپ هم شروع کړی دي زه علاج کې چې خبره ختم شي او طرف ته شي ایسو کم په نو وردي چې قوم الوی دی او قوم داسې دی دا دی ورلم په تورې له شړنګ ورکا اوس دلته کې نه چې د سر راوړ مودل ته ته ورغلو چې مسله ختم شي تورې لاس کې واغشتو په جوش او په جذبه سترګې پړسېدلې دي او سرې دي روان دي یو صحابي دی حضرت عبد الله ابن نحام رضی الله تعالی عنہ اوله مخې له ورغې خو پټ مسلمان دی ښکاره نه دی وی عمر سکه اخو به پیښو چې دا سړی خو د ګواښ په اندازه روان سترګې سرې دي او رنګ یې بدل دی ګران کار مو د رسول الله مبارک ډېر مضبوط قوم یاره وی دا محمد چې دی صلی الله علیه وسلم لګیا دی زمونږ په خدایانو پسې خبرې کوي نوي دین خوري نن به پته لګي دا توره مې راغشتې ده یا به مرم او یا به دې سر پرې کوم خو صحابي خو پټو په عمر مکه ودا سکے ځان له کار ګوري وې نه کېږي وې لوی قوم دی لوی قوم سره به سکے بس وې د خپل مذهب او دین د پردا قرباني ورکوم مکه او عمر لوی ځان له کار مګورستانه لوی خلک په مکه کې شتا هغه نصیحت کو نه سمید وې عمر یو خبره د تکوما وې نشي وجل بس عمر په پیښ وې داسې معلومیږي لکه تم بي دینه شوی پلار نیکه دین دې پرېښی دی د پسې ګواښ خو کورې که تا مخکې برابروم هغه ما پرېږده ورشه خور او اوښې دې الواله پیغور یې وله ورکړه ما پرېږده ته چې د کمې ډیوې او د کمې شمې د رڼا مړه کولو له دې د هغې رڼا ستا خور کره تلې ده اوښې دی خور دې د هغه ملګري دي او ته هغې پسې دی چې دا پیغور یې ورکړه عربو کې دا غیرت ډېر زیات دی اوس هم پکې شته پښتون قوم کې غیرت ډېر دی پښتون قوم په غیرت ودرېږي عربو کې غیرت ډېر زیات دی خو چې دی واورېدل بس رسول الله مبارک اراده یې پرېښوده او نه اوښې کورګل اول دوی کره ده خور کرله سعید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله تعالی عنه دا لومبو زمانو کې لومبي مسلمان دی او په عشره مبشرو کې نوم لس کسان چې رسول الله مبارک نومونه په یو مجلس کې اخیستي دي چې دا به جنت کې هغه میرټ لیست کې چې لومبی کم میرټ لیست دی لومبی لس کسان اول په هغې کې د سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل نوم دی نو د عمر د خور نوم فاطمه بنت الخطاب وه هلته ورغی اوس هغوی لګیا دي حضرت خباب رضی الله عنه یو استاد دی د هغه قصه مې راته مخکې کړې چې تکلیفونه پرې تېر شوي او ته قرآن ښایي او دروازې د دننه نه کونډه کړې ده چې دې ورغې دروازه کې زور ورکړ کونډه ده شکي شو چې غوږ یې کېښود د قرآن شریف اواز یې واورېد بس زړه باندې نور مور بل شو هو دا څه شو دا خو واقعي د هغه زما خورم د هغه په دین د اوښې مې په دین دی اورېږه دی چې ته پرېږدم او غزار یې ورکو د دروازې له د تورې په دې سټۍ باندې رزار ورکو هغې خو پوه شو او چغې وی ور لرکې خور یې ډېره هوښیاره وه هغې د خپل خاوند ته وې سړی خو راغې خدای دې پکې خیر واچوي مونږ به ورسره څه چل کوو هغه استاذ ته یې حضرت خباب ته وې ته چې ته پټ شه په تا ګزارونو کې دی خورې مو دی اوښې دی مونږ به راکاږو سره خو ته پټ شه دی چې د کوټه کې د کټ لاندې یا یو ځای کې پټ کړه چې هغې ورته څنګه ورکولاو کړه د دې اوښې سره مشتو ګریبان شو زورونه مو تکلم دی او د دې تورې په دې موټي باندې دا اوښې وایي زه ستاسو پیغمبر مرګ پسې روان شوی او تاسو د هغه دین قبول کړی دی دا هم څه کړي دي جګړه شروع وه
نو یو خوا خور یې راله چې یو خوا مې رور دی یو خوا مې خاوند دی منځ کې بیچ بچاو کو خلاصې کړ چې دا راله او خلاصې کړي په دا منځ کې نو عمر له خو غصه وه دې څپېړه لاس یې اوچت کړه او دا خور یې په دې مخ وواله او دومره مضبوط غزار یې ورکړه دونه مضبوط غزار چې د هغې د مخ نه وینو څاڅکي ووالې دار یې ووالې او هغه دار یې د عمر په مخ پرېوتی او په جامو یې پرېوتی نو چې خور نه اوښکې وبهېدې او وینې ته دار یې ووالې ولګېده نو بس په غصه شوه وی عمره تم د خطاب زوی او زم د خطاب لورې ما تا پښتانه وایي موږ په یو لوښي کې لتې والې دي د یو وینې نه مو تا پیدا یو بلکل ټیک د دې مسلمان دی او زه مسلمان یم لاس د خلاص توره د سره چې څه دې خوښۍ کوه ځه څه کولی شي وجه مړکه ها زما دا ماری ونیسه که دا مړکې مړکه ها توره سره ده بس والته کل پرېږده وه مړکه مونږه لال که مونږه زه مسلمان یم او دا مسلمان دی او په ژړا هم شو غریب ښځه په زړه کمزورې وي ایماني جذبه وه چې حضرت عمر فاروق د خور د سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او د مخ وینو ته یې وکتل چې وینې ترې روانې دي د هغې جذبې ته یې وکتل نو ډکې رحم راغی دا خو د الله یو داد دی چې د چا زړه ته خدای پاک یو شی ور واچوي د الله راواچوي د الله د طرف نه سختدلي خطرناک شی دی او نرمدلي د الله خوښوي ډکې رحم راغی اتورې هلته وغورځوله کېښودله او اوښې ته وایي دی خور ته وی تاسو څه وې ما ته لږ ووایه حضرت خباب پوه شو چې مسله بدلېدو والا ده د کټ د کوټې نه راووته او ای عمر انصاف نه کار واله انصاف ته څه کې په کوم طرف سره عمر انصاف نه کار والا ته چې د چا مرګ پسې منډې وې ګرځې زما په خدای قسم چې دغه شخصیت بیګا ستا دپاره د خدای په دربار کې لاسونه اوچت کړي دا انصاف کې ته ظلم نه دی تعالی څه کوي ته څه کوې او واقعي د شپې نه صحابه نبي علیه السلام ته شکایت وکړي صاحب دوه کسونه ډېر تنګ یو یو د عمر بن الخطاب نه او یو د عمرو ابن هشام نه د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام دونه ډېر زیات تنګ یو ته چلو که الله رسول ډېر په لاره ته نه شو تللی وهل ټکول سپیرتوب موږ خو دوی ذلیله کړو دوی څه چلو کا نو رسول الله مبارک د الله دربار کې لاس اوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای دې دوه عمرو کې یو مسلمان کا الله او اسلام له پې غلبه ورکړه رب العالمین اسلام پې مضبوط کا نو زمونږ دا طالبان وی د ده نوم عمر و د هغه نوم عمر و د ده دې نوم له تغلیب ورکړه عمرین یې ونه وي عمرین یې وي دعا د ده په حق کې قبوله شو نو بېګا خو رسول الله مبارک ستا دپاره خدای ته جړاګانې کړي دعاګانې کړي دي او تا هغه مرګ پسې ګرځې دا انصاف دی زما وروڼو اوس هم دا حالت دی ګورې دا خلق لګیای دي مولیانو پسې کنځل سپکې بدې قسم په خدای دا بې انصافي ده دا مولا ستا دپاره لګیا دی دا مولا چې لاس اوچتی وي خدایه زما دا مقتدیان خدایه زما دا شاګردان خدایه دا مسلمان هدایت وکړو موږ اوس تاسو دپاره شین شو په بیت الله کې تاسو له دعاګانې کوو په مدینه شریفه کې تاسو له دعاګانې کوو په درسونو کې تاسو له دعاګانې کوو یوازې زه نه ټول مولیان دغه دعاګانې کوي چې زموږ د بخاري ختمي د ترمذي ختمي او که زموږ د قرآن ختمي نو موږ وایو خدایه چې څوک د علماو سره محبت مدرسو سره نو مې مسلمان ټکې پکې وایو خدای هدایت ورنصیب کړي اوس هم دا مولیان ستاسو دپاره غریبانان لګیا دي اخو ځان خدای پاک هغه علم ورکړی دی څوک به لږ عمل کوي څوک به ډېر کوي خو چې دا محنت کوي یا خدای کافرو له دعاګانې کوي دا علما خدای دې کافرو ته هدایت نصیب کړي که نه نو بس خدای دې بیا ذلیله کړي دا دعاګانې اوس هم دا علما ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي که ستاسو خادي وي تاسو له دعاګانې کوي که ستاسو مړي وي تاسو له دعاګانې کوي که ستاسو خیرات دي تاسو له دعاګانې کوي که ستاسو سنتونه دي تاسو له دعاګانې کوي که ته کور جوړ کړې ملا صاحب بوځې دونه دعا درته وکړي دونه څه ځان ته نشي کولی او بیا هم خلک ملیانو پسې لګیا دي په دغه جومات کې ستا بچو ته قرآن ښیي ته بیا هم ورپسې لګیا په دغه مدرسه کې غریب خیر غواړي
دا مولیان دا محتممان خیر غواړي چنده څه شی دی لکه خیر دی خیر خو یو د ګناه والا خیر نه دی سوال کوي سوال د خلکو نه پیسې غونډوي او ستا بچو ته مفت تعلیم ورکوي مفت د که نه په یو سکول کې په خپل بچي خیراتي تعلیم وکړه که نه وکړه که سرکاري سکول کې به هم دنه پیسې لګي په مدرسه کې د 2 روپۍ نه لګي 2 روپۍ نه لګي مدرسې والا ورته قالین اغشتري درې اغشتره په هغې درته کېنولي په شاړه ځمکې یې نه کېني مدرسې والا پکې ورته لګولی دی مدرسې والا ورته استاد تنخواه ورکوي لیټرین غسلخانه یې جوړه کړې ده لنګر والا ورکوي کتاب هم ورکوي بالکل فری تعلیم مدرسه ورکوي قرآن خی عقیده خی عمل خی اخلاق خی مفت خی مفت سوال کوي غریب خو ستا بچو له مفت تعلیم ورکوي بیا مو پسې خلک لګیا دي خبرې کوي سپیره خلک بدبخته خلک بدبخته او سپیره خلک دا د مخکې نه شی ورا روانه ده دا بې انصافي ده چې کوم انسان خیراتي او مفت تعالی لمونځ درکوي خیراتي او مفت ستا بچو ته سبق ښیي خیراتي او مفت ستا بچو ته عقیده ښیي او خیراتي او مفت ستا بچو ته دین ښیي انصاف دا نه دی چې ته ورپسې بدې ردې ووایې انصاف دا دی چې له ده لاسونه ښکل کې انصاف دا دی چې ته ده ته دعا وکړې انصاف دا دی چې د ده په بدو خپه راکاږې وی نه شرمې الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ الله خو شته ده قبر هم شته او دا قیامت هم شته د دې تپوس به الله کوي چې ما دا علماو څه کول تعالی او تا ورسره څه وکړل د مدرسو تا سره څه وکړل ظالمه دین یې درته ښو زما قرآن یې درته ښو او تا ورسره څه کړي ملا که ستا جنازې له رانغې بس د ټول عمر روانه شوه وایي زما جنازې له رانغې هلکه یوه نی بله بدله وکړي که مجبوري به وي د غریب که یو خان که جنازې له رانشي زوی راشي وي خیر زوی راغلی دی ملا که لاړ نشي زوی راغلی نه نه وي دی ولې رانغی ته چلو شو انسان دی مجبورتیا هم کیدی شي د مارونو دا حباب رضی الله عنه څه وایي ورته تاسو ټولو ته خو زما اواز ته څوک اوري ټولو ته مسلمانانو ته خو چې څوک هم زما اواز اوري په حیثیت د محبت انشاءالله د مدرسې د عالم د حافظ د ګیرې د پټکي تبلیغ د دین د ټولو به قدر کوئ انشاءالله هزاره چا بازار نه دي مونته دا خدای ازاري کېږي به نه دا د خدای ازاري دا انسان دا خدای سپېره کېږي به نه خدای پاک سره نیول شته چې دی ونیسي والله که دی بیا پرېږدي بیا به چل درنده علماء قدر کوي عزت علماء سره غم خادم په عدل بدل مه کوئ چې مال راغلی دی نه د خدای دپاره کوئ بهر کې زمارونو حضرت خباب رضی الله عنه ورته وی عمر انصاف دا نه دی چې ته څه کوې ته چې د چا مرګ پسې روان یې بېګا د خدای په دربار کې تا ته جړلي ستا دپاره جړلي دي او سوالونه کړي دي لږ بیا نورم نرم شو وی ته راوړه که نه هغه تاسو څه لوستل نه خور ورته سره شوه وی نه ته ماله راوړه وګورو وی نه نه در کوم ولې نه راکې وی ته پلیتې وی څوک یم وی ولمبه هلته رسول الله مبارک د شپې دعا کړې ده هغه دعا د خدای عرش سره ډغره والې ده اوس بدل دی مقلب القلوب زړه اړونکی الله دی وی ښه غسلخانې ته ننوته وی لمبل وی اوس خو راته ووایه که نه د قرآن شریف یو څو ایتونه یې ورته ووایي چې وی زړه بدل شو زړه واوړېد د زړه دنیا بدله شوه وی ما رسول الله مبارک لبوز نبی علیہ السلام مبارک دار ارقم کیو یو کورو ای کې پټ لګیا دي صحابه سره اول ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر ستا مرګ پسې راوتی دی هلته صحابه هم پریشانه دي ولې پریشانه دي هغوی ته اړر و چې اعرض عن الجاهلین غږ به نه کوې که توره باندې غزارم کوي غږ به نه کوې که څپېړه مباسې غږ به نه کوې د الله اډر دی د الله اډر ګنې علاج ورسره و دا نه چې نو ورسره بس هغوی وي خدایه که تورې سره راغی مونږ خو تا الله منې کړي چې اعرض عن الجاهلین غږ به نه کوې پوټې به جواب هم نه ورکوې او دی په رسول الله مبارک غزار وکړه څه به کېږي خور هم ورسره شوه اوښ هم ورسره شو او دار ارقم ته ورغلل او چې څنګه ورغلل دی لږ مخکې و دی خو جذباتي و په دروازه ورننه صحابه الله رسول هغه دی راغی لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د هغه نه لوی بهادر انسان بل څوک نو صحابه ما رأینا اشجع منه د حضور پاک نه بهادر شخصیت موږ نه دی لیدلی ډېر بهادر و
وی دغه دې صاحب راغی وی بس نبی علیه السلام ور منډه کړې وی اخوا شه زه پوه شه دی پوه شه که په ښه نیت راغلي چې مرحبا ورته ویم هرکلې ورته ویم او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دا سر وه او چې څنګه ورغی رسول الله مبارک دقه مرۍ نه ګریوان نه کلک ونیوه دې مرۍ ته یې ورته لاس ور واچو وی عمره په څه نیت راغلی حضرت عمر فاروق نه چا تپوس وروستو کو وی چې ستا ګریوان ته د رسول الله مبارک لاس راغی وی حالت دې سو اوهو وی د سر د ویښته نه خپو پورې خولې خولې شومه عمره په څه نیت راغلی وی د الله رسول علیه السلام په نیت او چې څومره خلک وو په دار ارقم کې خوشحالۍ نه ټولو چغې کړې الله اکبر الله اکبر الله اکبر او ابن ماجه کې یو حدیث دی ابن ماجه کې الفاظ داسې دي استبشر اهل السماوات باسلام عمر دلته یو ته مبارکي ورکوي مبارک عمر مسلمان شو خوشحالۍ کې خلک مبارکباد وایي ځکه ما مبارکباد وایي مبارک د پلانکي زوی شو مبارک خوشحاله شه لکه ای ابشر عرب وایي ابشر مبارک پلانکی زوی شو پلانکی وعدو کو دنیا کې دلته مسلمان یو بل مبارکي ورکي او رسول الله مبارک فرمایي په اوو اسمانونو کې فرشته یو بل مبارکي ورکي مبارک عمر مسلمان شو اسمانونو کې خوشاله شروع دي ابشر یو فرشته بل ته وي ابشر 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 خوشاله شه خوشاله شه خوشاله شه مبارک عمر مسلمان شو لیظهره على الدین کله الله فرمای و دین غلبه شروع شو حضرت حمزه مسلمان شو طاقت پیدا شو د مسلمان حضرت عثمان مسلمان شو طاقت پیدا شو حضرت عمر مسلمان شو رو یو راځي مسلمانېږي او رو طاقت شو په زیاتېږي د مسلمان او چې څنګه مسلمان شو بیا څه کېږي د الله رسوله دا دین خو حق دی که نه وی عمر او که نه حق نه دی نو څه دی حق دی وی دلته ولې ناست یو بیا وی الله وی دلته کښېنئ میدان ته ولې نوځو وی الله وی چې موځئ وی زه خو ورغلم زه خو ورغلم توره یې واخېسته او مغه توره عمره ما ته خو لا اړر نه دی شوی بس تا ته نه دی شوی ما ته کېږي ورغی مکې کافر په دې تمه دی چې عمر بس موږ ته د رسول الله مبارک سره راوړي او دی چې څنګه ورغی توره یې داسې لهره وکړه لاس کې وړقوله وایي که څوک مې پېژني خو ها که نه پېژني انا عمر بن الخطاب زه د خطاب زوی عمر یم ما اسلام راوړو د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړه مسلمان شوم که چا کې ایمان یې را دې خوا دي شي که چا کې زوري که نه ایمان خو مه وایي خو که چا کې زوري او څوک کې طاقت چا کې را دې خوا دي شي نو په ګرمه ځمکه څوک په نږدې بیا دا په غریب هر سړی نر دی دا په کمزور هر سړی نر دی دا په حیادار سړی په حیادار هر سړی نر دی او په ګرمه ځمکه پښتانه وي څوک په نږدې څوک هم نشو پاسېدی چې راپاسي او د ټولو خلکو مخکې د بیت الله په مخکې چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله څلوېښتم یا یو څلوېښتم مسلمان او یولس تقریبا که څو ښځې ترې مخکې وي ایمان لقب بالفاروق بعض علما وی په دې وجه ورته د فاروق لقب میلو شو دین اوچت که ښکاره که موجوده که د کفر نه اعلان یې وکړ څوک یو بله خبره کوي وی د فاروق دا لقب په بله وجه ورته میلو دی خیر هغه چې ته مقرر شي بیا به درته وروسته ووایم دا خو یو طاقت میلو شو مسلمان ته زما وروڼو دې ظالمانو بیا ظلمونه شروع کړل خو چې څومره هلته کې اسلام له غلبه راځي دوی خپله لګیا دي کوشش کوي دی محنت کوي دی نه ټیک تقریبا یو کال پس چې مسلمان څومره ورو زیاتېږي نو دې کافرانو یو میټینګ وکړو په خیف بني کنانه کې ټول ابو جهل او عتبه او امیه او دا ټول پکې کافران ناست دي وایي څوک فیصله په دې وکړه چې موږ به دې مسلمانانو سره سوشل بایکاټ وکړو سوشل بایکاټ څه نه به ورسره خبرې کوو نه به ورته سپې سلام اچوو نه به جواب د سلام کوو نه به پیشې خرڅو نه به ترې اخلو نه به ورسره غم کوو نه به خادي کوو نه به مړي لځو نه به جمدي لځو نه به خیرات ورکوو نه به یې قبلوو هېڅ تعلق به نه ساتو نو مې مسلمان سره مسلمانان به بار راوتل چا ورسره هېڅ تعلق نه ساتو تنګ شو چې تنګ شو نو د ابو طالب یو دره وه
شعب ابي طالب ورته شعبون هغې ته منتقل شو هلته ځان له خیمې ووهلې خیمې ولګولې او ښځې بچي ماشومان ټول هغې درې ته منتقل شو هغې ته لاړل ځکه چې په کلي کې چا ورسره تعلق نه ساته دا ابو طالب چې کوم د رسول الله مبارک تره دی او ماشوم یې لوی کړی دی او لا مسلمان هم نه دی دی مو سره لاړ وی که کم کافر زمونږ ملګری مونږ ورته کافر وایو چې کم زمونږ ملګری د سره تعلق ساتي هغه سره هم بایکاټ دی مو سره لاړ بنو هاشم د رسول الله مبارک قوم هلته لاړ څه پکې مسلمانان دي څه کافران دي او مسلمانان هم ټول لاړ د محروم مکه خو داسې کلي و چې نه پکې سبزي کېده نه پکې الوګان نه ټماټر نه مرچکې مکه خو داسې وطن دی چې نه پکې غنم شته نور بشې نه جوارې هم پکې نشته دی د بار نه به سامان خلکو اخیسته په دوی چا څه خرڅول نه که دوی به تلل چا څه په چا نه خرڅول او دوی بار تجارت له تلیم نه شو دا به څه کېږي 3 کاله هلته تېر کړل څو 3 او په دې 3 کاله کې دوی څو خوړل دغسې نورونو ته غریبانان ناست وو په خیمو کې پراته دي څه به یې خوړل د ونو پاڼې به یې خوړل او دا کبلې او دربونه به یې راشکول دا به یې خوړل او چې ماشومان به ورته په ژړا شو که نه واړه نو هډوکي به یې راواغېستل زاړه هډوکي نو هغه به یې ووینځل نو اوبو کې به یې واچول نو اور به یې ورپسې بل کا به یې وخوټ کول نو هډوکي خامخا سواز ګمازګې نښتي نو هغې به څه غوړوالی مړوالی ټینګوالی اوبه به ټینګې شي نو ماشومان له به یې هغه ښوروا ورکړه دا ژوند وړو به ورته ژړل ډېر تنګ شو صحابه کرام ډېر تکلیف سره شو بعضې کافرانو چې هغه زړهسوان دي هغې به یې خپل منځ کې سره پټې پټې خبرې شروع کړه چې دا خو د ظلم دی او د دې ماشومانو جړاګانې به دوی اورېد دا کافران به لاړل د درو سره به خوا کې ورته ولاړ وو چې ماشومانو به خوراک مراک پسې جړل دي به یې چغې اورېدې نو دوی به پسې لاسونه ټپول او خنداګانې به یې بېلې کړلې نو بعضې رحمدل خلک مو دي کافرو کې نو هغې وي یاره دا خو ډېر ظلم دی زیاتې دی د یو سړي خپل دین دی هغوی زمونږ د چا پکې رور دی اوس که نه د چا رور دی د چا ماما دی د چا خورایي دی د چا خور مسلمان دی د چا تره مسلمان دی د چا تره زوی مسلمان د چا د ماما زوی د ماما لور خو ټول یو قوم دی که نه یو قریش دی یو د مکې خلک دی بار خو پکې کم خلک دی نو بعضې رحمدلو هغې وي دا خو انتهایي ظلم دی انتهایي زیاتې دی دا بیکاټ ختمول پکار خو دا ابوجهل د لاسه بالخصوص چا نه شو ختمول چې که ختمو خو وي به چې تاسو هم د هغې تاسو هم ورسره دی دا به څه کېږي نو پټ پټ به بعضې خلک چې ته د شپې لاړل نو درې ته به یې څه ور وویشتل حکیم ابن حزام هغه یو اوښ بار که د غلې نه او د خوراک نه د دوه انډي ورته واچول یو طرف ته او بل طرف ته او د پاسه یې پې سامان کېښوده او ووته او چې درې ته ور نږدې شو نو هغه اوښ یې ور وشړه ډک د سامان اواز یې ورکړ دا ستاسو دی ورتلې خو نه شو بس ابو جهل پوه شو جګړه جوړه شو ابو جهل وی تاسو بیکاټ مات کړی دی او که چا مات کړه هغه هم د هغې ملګري دي بس دلته کې خلک خو زړه نه تنګ و بعضې پکې الحمدلله هغوی خم کړي دي او دا ماتول پکار دي بس اختلاف جوړ شو هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی کاکا او دوی چې دا بیکاټ کړی و که نه نو دی په یو کاغذ باندې لیکلی و فیصله او ګوتې پې لګولې وې مشرانو او هغه یې راغونډ کړی و د بیت الله په دروازه یې ټکوالی و چې دا موږ بیکاټ وکړو مسلمانانو سره او دا کاغذ ولیکو د بیت الله په دروازه چې حدیثو خلاف ونه کړي رسول الله مبارک ابو طالب ته کاکا ما ته د الله را طرف نه وحی شوې ده ته لاړ شه او د کافرو ته ووایه چې دا خپل بیکاټ ختم کړي دوی چې کوم کاغذ د بیت الله په دروازه ټکوالی دی د هغې کاغذ چې څومره حرفونه دي ټول وینو خوړلی دي یو د خدای نوم پاتې دی باقي ټول وینو خوړلی ورته ووایه چې کاغذ تاسو لیکلی ټیک ته به بیت الله هم ټک بیت الله به احترامي خو به دوی نه کوله خو هغه کاغذ ختم دي څه پکې حرفونه شته دی نه نو بس چې کاغذ ختم دی بیکاټ ختم کړه خو دلته دوی کې خپل اختلاف پیدا شوی ابو طالب چې راغی د اعلان یې وکړو بس هغه کم خلک و بعضې خو الحمدلله هغوی بلکل دا خبره که داسې بس په دې اتفاق وشو وي دا ګورو دا کاغذ ګورو که د دې حرفونه ختم شوي وي بغیر د الله د نوم نه نو دا بیکاټ به ختم کو او که حرفونه باقي وي بیا نه ختمو په دې فیصله شو چې کاغذ یې راوسپړ د ویې کتل واقعي د وینو ټول خوړلی و صرف یو د الله نوم پاتې و بیکاټ ختم شو خو 3 کاله صحابه کرامو
په دغه دره کې 3 کاله دا تکلیفونه برداشت کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه شریفه فتح شوه یا حجة الوداع شو، دقه خیف بني کنانه کې دیره واله چا ورته وی صاحب کوم ځای این تنزل غدر، مکه چې فتح شوي کوم ځای به وخت تیری؟ وی خیف بني کنانه کې وخت تیرو، حیث تقاسموا علی الکفر، زما خلاف دلته دی میټینګ کړی او د کفر فیصله کړی و د بایکاټ. زه د الله شکر ادا کوم نن هغه ځای کې خیمه لګوم، هلته شکریه ادا کړم. دا لاسه کې حضرت ابوبکر صدیق څومره د لوی خاندان سره لوی سړی و، مشر سړی و، اوچت طاقتمن سړی و، هغه غریب یې څونه تنګ کړی و چې هغه هم هجرت ته نبي اسلام ته وایي زه خو د وطن نه ځم. وایي ښځه لاړ شه. چې لاړه اووت د وطن نه یو کافرو ابن دغنه یا دغینه اوله مخې نه ورغې ابوبکر څه کې؟ یاره وایي دا قوم مې نه پرېږدي، بس دا وطن ورته پرېږدم او ځم. نور خلک هم حبشې ته تلي. هغه ورته وایي نه ستا غوندې سړی د ته څه کې؟ ته خو ډېر ښه سړی یې. وایي نه مې پرېږدي قوم. وایي نه نه قوم پرېږده راځه زه دله امن در کوم، زه دې بوزم امن در کوم. ته خو د کونډو رونډو خدمت کې د یتیمانانو خیال ساتې، د بېکسو مدد کې، قرضدارو خیال ساتې. ستا غوندې چې داسې مانه یو یو لاړ شي د ما به څه کېږي؟ ابن دغینه دام لوی کافر و، یو غټ ملک و، راغی او د مکې په ټولو ملکانانو وګرځېد. هلکه وایي ابوبکر غوندې سړی تاسو شړی؟ دا چې دا کم عثمان لاړ، ابوبکر لاړ، چې دا لوی لوی خلک تاسو نه لاړ شي زموږ دا قوم کې به څه پاتې شي؟ پیشه خپل دین یې پیشه. او ابوبکر لما امن ورکړی، هغې د خپل ملګري د کافر ابن دغینه ته ویې خطا امن ورکړه، ټیک ده زمونږ په نظم په امن، خو یو شرط پرې ولګوه. وایي څه شرط؟ وایي ده ته ووایه چې ته دا خپل لمونځ او دا قرآن په کور کې در نه وایه. حضرت ابوبکر صدیق د دروازې مخې ته ځان له یو چبوتره جوړه کړې وه، یو جوماتګۍ. نو هلته به ناست و، د قرآن شریف تلاوت به یې کوو، جړل به یې ورسره، ډېر په زړه نرم و. نو د کافرو ښځې ماشومان به په لاره تېرېدل، نو ده ته به یې کتل، تعجب به یې کو چې دا قرآن لولي او دی جاړي ورسره. نو ښځې ماشومانو به ورته کتل. نو کافرو هغه ملک صاحب ته وایي ابن دغینه ته، وایي تا خو امن ورکړه، خو ورته ووایه چې دا خپل مونځونه او دا قرآن دننه په کور کې پټ وایي، مونږ یریږو چې زمونږ ښځې بچي ورسره ملګري چېته نه شي، په فتنه کې واقع نه شي. هغې به ورته فتنه وي. ابن دغینه ابوبکر ته وایي تعالی ما امن درکړه، خو دې شرط پاسداري به کې. دا ټیک شو. نو سموده حضرت ابوبکر صدیق په کور کې دننه مونځ کاو او تلاوت به په کور کې دننه کو. خوند یې ورنه کړه ووت بیا بار ته، اقسې به تلاوت په مانځه کې کو، جړل به بیا دا کافرو ښځې بچي به ورته ولاړو. هغه ټول کافر بیا ابن دغینه له لاړل. وایي ګوره تا په هغه چې کوم شرط ایښی و د هغې خلاف ورزي کړې دی، بیا راوتی دی او بار خپل قرآن وایي او خپل منځونه کوي. مونږ یریږو زموږ ښځې بچي چې ته مسلمانان نه شي. نو یا یې منې که مونږ یې بار بالکل نه پرېږدو، بار یې ښکاره نه پرېږدو مونځ او قرآن ته، یا دې دننه کوي یا دې ته خپل امن واپس که مونږ پیشه دې پیشه. ابن دغینه راغی ابوبکر صدیق ته وایي ای ابوبکر تا سره ګوره ما شرط ایښی دی، تا د شرط خلاف ورزي وکړه، اوس ډېره سپکه خبره ده که تا باندې چا غزار وکړو نو ما تاله امن درکړې، دا زما بېعزتي ده. بیا به خلک وایي چې پلانکي سړي پلانکي له امن ورکړه، دا خلکو د هغه امن مات کړه، نو زه ستا دپاره دښمني به کوم، نشم کولی داسې. مهرباني وکړه یا دننه خپل قرآن وایه مونځ کوه، یا ما ته خپل امن واپس که چې زه اعلان وکړم چې زما د امن نه ووته، بیا ته پیشه دا کافران پیشه. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی ابن دغینه ډېره مهرباني، تا ته ما خپل امان واپس کړ، ما له د الله او د رسول امان کافي دی. راووت بار بیا هغسې خپل لمونځ کو او خپل قرآن شریف بیا لوستو. زما وروڼو ورو ورو په دې طریقه باندې الله پاک څه وکړل، ښځې به ایمان راوړه، ماشوم به راغی د مسلمان ملګری به شو، رور به راغی بل رور اسلام زیاتېده رورو. د هغې نه پس الله پاک د اسلام شعاګانې رڼاګانې مدینې منورې ته ورسولې. د نبوت 9 کاله چې پوره شو، لسم د نبوت د پیغمبرۍ 10 کال و، د حضور پاک مبارک عمر 50 کال و. نو ظاهري د حضور پاک
دو ډاډونه او دوه سرې وې، یو ابو طالب او یو حضرت خدیجه. په دغه کال دا دواړه وفات شو. دا ظاهري د انسان یو ډاډي او ظاهري د انسان یو اسری. نور د پیغمبر علیه السلام غټه اسره خو د الله ذاتو، او دا دواړم چې د پیغمبر علیه السلام مبارک طرفداری به کوله او ډاډ به ورکو، پیغمبر مبارک به مضبوط و، دا د الله د طرف نه الله د چا زړه کې واچي. نو دا دواړه وفات شو. دې ته عام الحزن وې، د غم کال. ابو طالب ډیر زیات د پیغمبر علیه السلام عزت کاو، ډیر قدر یې کاو، او د پلار عبدالمطلب نه پس پلار ورته سپارلی، ډیر زیات به د رسول الله مبارک خیال ساتو، د هغه د وجې محفوظ و. ځکه ابو طالب یو حیثیت لره، په مکه کې خلکو به قدر کاو، مشر سنجیده انسانو، د لوی قوم مشرونو خلکو به خیال ساتو. نو د هغه د مخه حضور پاک ته چا غږ نشو کولی. بیا چې کله وفات کېده دی، نو د مرګ په وخت کې نبی علیہ السلام ولا راغی. چې راغی نو خوا کې ورسره ابو جهل هم ناستو، عبدالله ابن ابي امیه هم ورسره ناستو. نو حضور پاک ورته وی اے ترې کاکا خدای ته وګوره او دا کلمه شهادت ووایه، او که د خلکو مخکې نه وی دی غوږ کې ما ته پټه ووایه. احاج لک بها عند الله، د قیامت پر ورځ باقي زه پوهېشه د ما رب پېشه، زه به خدای سره بیا خبرې کوم ستا دپاره، هېڅوک پې مه ګواه کوه، ما ګواه که دی غوږ کې راته پټه ووایه، پټه چې زه پې ګواه شم، باقي زه پېشه د ما کار پېشه د خدای په دربار کې به زه بیا باسونه کوم، دلایل به پیش کوم. لیکن هغه وی چې رواره نه کېږي. او ابو جهل ورته پام کوه، ګورې د عبدالمطلب د نیکه د دین نه وانهړې. عبدالله ابن ابي امیه ورته پام کوه چې د خپل پلار د دین نه واونړې، ګورې پام کوه، هغې شیطانان ورته ناست. دا ټیک ده چې وروسته بیا عبدالله ابن ابي امیه خدای پاک مسلمان کړی دی وروسته د فتح د مکې په کال باندې، او هغه وخت کې ورته ناستو نه یې پرېښه. حالانکه ډېره زیاته مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره، ورته پته م وه، ښه ورته پته وه چې دا رښتونی دین دی، ښه خبر و، هر څه نه پوه، خو کلمې نه وې. زمونږ دا طالبان ورته اذعان او تصدیق او یقین وایي، هغه اذعان او تصدیق د پیغمبر یې نه کاوه، نور هر څه نه معلوم و. ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا، وی زه ښه پوهېږم چې د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دی، وی راته ښه پته ده. او بیا څه وایي رسول الله مبارک ته وایي چې کله ابو طالب ته د مکې کافران رالله او ورته یې وی چې دا ارواره دې پوی کا او جرګې پې کوله، نو د هغې نه پس رسول الله مبارک یو پټې پریشانه شو، ځکه ده ورته ویلي وي ارواره ګورې د قوم مقابله ګرانه ده او مهرباني وکړه دا خبرې ورسره جوړې کا. رسول الله مبارک ورته وی چې که یو لاس کې نور او بله کې سپومۍ هم راښکته کړي که نه، د دې خپلې خبرې نه د الله د توحید د وحدانیت د دې نه به ونړم. او کاکاجي که ته د دې قوم نه مجبور یې نو خیر د تا نه ګیله نشته. روان شو د سترګو کې اوښکې رالی. ابو طالب وی دلته راشه بچې دلته راشه. څه وایي ورته ابو طالب؟ ابو طالب هغه وخت کوم رسول الله مبارک ته دا خبره کوي، لولا الملامة وحذار صبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا. که د قوم ملامتیا نه وي او د پیغور نه نه یریدې که نه، نو دا کلمه به مې کله وویلې وه. او بیا ورته څه وایي رسول الله مبارک ته ابو طالب؟ الله اکبر، والله لن يصلوا اليك بجمعهم
والله لن يصلوا الیک بجمعهم حتی اؤسد فی التراب دفینا وی چې ترسو قبر کې خښ شوی نیم چې د چا پلارم درته رانږدې نشي تکلشه واصدع بامرک لم تصب قائد وی زه خپل کار خپل تبلیغ کوه چې څوک به درته رانږدې نشي حتی اؤسد فی التراب دفینا تر څو چې په خاورو کې ماته د قبر کې د خاورو بالښت نه پرېوتی که نه د چا پلار هم درته رانږدې کېدی نشي عجیبه اسلام نصیب کې نو قسمت کې اسلام نو نو آخر وخت کې رسول الله مبارک ورته بار بار وایي چې کاکاجي ګوره خدای ته وګوره درته ښه پته ده چې دا دین رښتونی دی وی قوم نه یېرېږم سبا به وایي چې پیغور به راته له مرګ نه پس کوي چې ویرېد آخر وخت کې رواره ویرو نو آخري ټکې سو علی دین عبدالمطلب بس د پلار عبدالمطلب دا دین مې دا زوړ ښه د بوتانو والا رسول الله مبارک تلاړ او ورته څه وایي وایي هغې پورې به دله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یم منې کړې هغه وخت کې سوال ورته جایز و سوال به کوم پیغمبر مبارک انتهایی خفه ځکه ماشوم یې لوی کړی نو نبي علیه السلام به ډېرې دعاګانې کولې وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وی باس بیا الله منې کو وی مشرک او کافر له بخښنه نه غواړي نه به پیغمبر غواړي او نه به بل څوک غواړي او الله وی انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وی بچ ستاسو خوښ دی نو تیر جنت ته نشي رسولی ته به صرف لاره ښې باقي جنت ته رسول زما کار دی بس د قسمت کې نشته یې نه پوهېږي نو نبی علیه السلام به وله بخښنه غواړه بیا خدای منع که نو حضرت علي وله راغی پیغمبر علیه السلام له هغه خو پلار و که نه ورته څه وایي وی د الله رسوله وي هغه ګمراه تره دې مړ شو وی دا ګمراه تره دې وی مړ شو وی علي ورچه ښه کا وی د الله رسوله مشرک دی کافر دې څه وسره وکړم څنګه یې ښخ کړم وی خیر دې دفن یې که ښه نو پیغمبر علیه السلام په دې هم خفه و چې ابو طالب څومره زما خدمت وکړه او لاړ او رسول الله مبارک په دې هم خفه و چې د هغه د وجې نه پیغمبر علیه السلام مضبوطه مو ډاډ ورته د هغه طرف نه میلاو شوی دې ته عام الحزن وایي د غم کال یو ځل حضور پاک وفرمایل چا ته تپوس وکړو وی ابو طالب خو تا نه ډېر تاوېده نه تاوېده ستا یې ډېر خدمت کړی دی نو ستا نه ورته څه فایده رسېدلې ده که نه حضرت عباس ورته وایي عباس غرور وی او عباس که زه نه وې د جهنم ویښ کې به پروت و جهنم ویښ کې ځکه ښه ورته هر څه معلوم و زه معلوم و بیا مې ایمان نه راوړي خو زما د وجې به دې د اور په یو چپه کې ولاړي صرف خپو کې به یې لاندې اوري خپو ته نور وجود به د اور نه محفوظي خو هغه چې کم سکروټ کې د خپو لاندې پرتې وی به دومره ګرمي چې دماغ به یې خوټ کېږي نور وجود کې به اور نه صرف خپو ته نو علما لیکي وی نور وجود باندې د حضور پاک حفاظت کړی دی خو خپې یې په کفر کې ولاړې وی اسلام ته رانلې پخپو په کفر کې ولاړو استقامت په کفر استقامت په ایمان نه خپې کفر کې وې نو خپو کې به اور پروتې مازغه به خوټ کېږي د مارونو دې کې یو سبق تاسو له راغی چې ګورې یوازې د رسول الله مبارک په مینه کار نه کېږي تر څو چې هغه ونه منې دا د څونه مینه وه څونه محبت اسلام یې منه چې رښتونی دی خو پیغمبر یې په حیث د پیغمبری نه دی منلی الله په حیث د یووالي نه دی منلی نو که ته ډېره مینه مو کې د رسول الله مبارک سره ډېره مو کې خو چې هغه ومنې چې دا د خدای رسول دی او د هغه تعلیمات ومنې چې هغه وي الله یو دی او تم خدای یو ومنې او قیامت اخرت چې هغه عقیده کوم راوړي د هغه ومنې نو هله کامیابي ده چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې یوازې په دې کار نه کېږي چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې د هغه د توحید راوړلې عقیده دې نه منلې او تر څو تا د هغه د خدای د یووالي او د ربوبیت او د الله د لویۍ او د عظمت چې کوم سوچ چې دا ستا زړه کې نه پرېوتی و اقرار د کلمې شهادت دې نه کړی نو په یوازې مینه هم کار نه کېږي څه وایي زما مینه د اخوا شرکي اعمال کې دې باندې کار نه کېږي او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هم په دغه کال وفات شوه حضرت خدیجه خو ټول مال رسول الله مبارک ته وقف کړی
او په کور کې دنه به پیغمبر علیه السلام له ډاډ ورکاو او که معمولي به په نبي علیه السلام خفګان راته کلکه ورسره مضبوطه ولاړه وه تسلي به یې ورکوله وله داسې ښځه نه وه چې زړه وله نوره مه ښویي زړه به یې وله نه ښویي زړه به یې وله مضبوطه وه ډاډ به یې ورکو خپلې پیسې دولت خپل کور ټول یې ورته وقف کړي هغه حضرت خدیجه هم لاړه وفات شوه عام الحزن د غم کال نو سن 11 نبوي کې رسول الله مبارک طائف ته لاړ قوم نه مایوس شو نو ته طائف سفر ډېر عجیبه و 3 سردارانو په طائف کې یو عبد علیل او یو حبیب او بل مسعود دا 3 غټ غټ سردارانو نو چې هلته حضور پاک لاړ نو هغوی د ایمان دعوت ورکړو که خدای پاک چې ته دا مسلمانان کې نو هغوی ورپورې ټوکې وکړې یو ورته وایي پام کوه ګورې ما سره خبرې ونه کړې تر دې قابل نه چې ما سره خبرې وکړې بل ورته وایي اوهو مکه کې خدای بل څوک نه لیدلی او ته پیغمبر کړې مکه کې ډېر لوی سرداران دي نو تا غوندې یتیم بل څوک یې نه لیدل بل ورته څه وایي او ته وایي زه دې نه منم که رښتونی نو ما به خدای هلاک کي ځه رټ جوابونه او یوازې په رټو جوابونو نه ګورې د مارونو په رټو جوابونو نه هغه چې کوم هلکانو غلامانو دا کشران دي ته په کاڼو شروع کولې په رسول الله مبارک کاڼو باران ورېده اوس هم بعضې خلک دي مولیانو له پیغور ورکوي ته ما ته نصیحت کې تا کم داسې مسلې زړې کړې ته د ما قبر کې سملې که زه ستا قبر کې سملم د خدای ظالمه ای د خدای ظالمه شکر وباسه چې څوک نصیحت ته ته وکړي زه خو محتاج یم دې ته چې ما ته څوک نصیحت وکړي زه اوسه پورې زه محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي مسلمان دی هر وخت ځان دې ته محتاج کړي چې ده ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک لاره وښي پېښور ته ځم او څوک ما ته لار نه معلوم ما ته څوک وښیي خوشحالۍ کم که نه پنډۍ ته ځم هلته مې یو دوست دی خو ما نه کور خطا شوی دی نوم راته معلوم دی خو ځای خطا دی هلکه دا کم ځای دی او ما ته څوک لار وښیي چې داسې به لاړ شي داسې نو زما ته څونه اسانتیا هغه شکریه به مه دا کم شکرا ستا شکریه ساری او هغه دپاره به زه هر قسم الفاظ ویم بیا د بینې معافي ما ته دې لاره وښول نو د جنت لار چې تا ته څوک ښیي الله اکبر د خدای لار درته ښیي نو چې د خدای لار او دین درته ښیي د خدای دین درته ښیي دعوت در کوي تبلیغ در کوي نیغه لار درته ښیي شکر ادا کا سپکه مه وایه عمل کې که نه کې شکر ادا کا دا غټه لار خو دغه ده چې خدای ته پرې ورسېږي دا وړې لارې په دې مونږ خوشحالېږو ځکه دې کې ډوډۍ شته دې کې چای شته دې کې پیسې دي که هغې کې جنت دی هغه وروسته دې پته نه لګي نو مونږ په هغې کې بې سوچه روان یو څوک هم درته نصیحت وکړي شکر ادا کا لاس وله ښکل کا مهرباني ورته ووایه بد مه ګڼه بلکل بد مه ګڼو زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې زما بچو ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې زما مقتدیانو ته زما دوستانو ته څوک نصیحت وکړي تم دې ته محتاج یې چې څوک نصیحت ته وکړي نو نن سبا غیم پیغور ورکو تا غوندې کس نن سبا بعضې خلک وایي پلان کې زوی را پاسېد ملا شو مونږ ته اوس چلونه ښایي شکر نو باسې ته بدبخت ستا زوی ملا نه شو د هغه زوی ملا شو تا ته نصیحت کوي خوش قسمته شه قومي خو دې د قوم بچی خو دې که نه ستا لاس کې ماشوم لوی شو شکر ادا کا نو ډېر خلک داسې وایي پلان کې بچې اراته اوس په جومات کې په مصله ولاړ یې د پلان کې بچې او د پلان کې بچې نن په ممبر راته ناست مونږ ته نصیحتونه کوي پلار به دا چل کو دا الله اکبر دا اسلام پورې ټوکې دین پورې ټوکې هغه کور چې په هغې کې خدای یو حافظ جوړ کړي قسم په خدای د خدای په نسبت دا ډېر بهترین کور دی هغه کور چې په هغې کې خدای یو عالم جوړ کړي هغه کور چې په هغې کې د الله د قرآن تلاوت کېږي دې نه ښه کور بل نشته دې کور له پیغور مه ورکوه او پلار دې ټیک د غلطي به یې کړي زوی عالم حافظ شو ټیک به شي زوی د مخه به اوس ټیکي دا زړې زمانې پسې مه ځه چا به دا کار کو تا به دا کار کو تا به دا کار کو توبه وباسه مسلمان ته مه باسه که تا به هم کړي نو دا پیغور به بلکل نه ورکوې په دې الله خفه کېږي هغه کار به کوې چې په کم الله خوشحالېږي او د الله د خفګان کار به نه کوو او الله نه به دا سوال هم کوو چې خدای خولې نه هغه خبره مه وباسه چې ته خفه کېږي د دین پیغور چاله مه ورکوه نه هغې پیغورونه ورکړل رسول الله مبارک
او بیا الکان او غلامان شابه وله کانو باران شو زید ابن حارثه وسره دی او زبته کله مخکې کېدم او کله شاته کېدم چې زه ولګم خو رسول الله مبارک ونه لګي وجود له لهان سارا وجود تمام جسم له لهان ہو گیا ټول وجود نبی نے روانه دی بیگی او بلکې او روایت کې راځي فرشتي راځي ویني اوچتای زمکه ته ونه رسیږي د پیغمبر مبارک دا وینه زمکه ته ونه رسیږي حضرت عائشہ صدیقہ یو ځل د حضور پاک نه تپوس کوي وی دا الله رسول په جون کې سخت تر وس پتا کما راغلی دا د احد نه علاوه د احد نه سخت تر وس ماشاءالله احد نه سخت تر وس وی دا عائشہ چې کله استاد قوم نه مایوس شوم طائف ته لاړم اړه سخت تر وس یعنی خلکو په کانو وشتم زما وجود د کانو د وینو نه شول پور دی او ما ته دا پته نه لګي عایشه چې روان د کم طرف نه موزم کم خوا نظر میں بالکل کار نه کوي کم طرف نه روانې مو کم خوازم او دغه وخت کې رسول الله مبارک یو د خطبه ده د به مفهوم درته وېما رسول الله مبارک الله تعالی سوچت کو خدای ته سوې یا الله با چاته سپاره الله زما خو پته ایمان دی الله زه خو ستا تصدیق کوم الله الا من تکلونی خدای عزت ما چاته سپاره زه خو ستا د ذات له بغیر بل نه منم زه خو ستا د ذات لپاره الله طائف ته رالم او ستا دپاره دعوت او تبلیغ چلوم الا من تکلونی یا الله چاته به سپاره او بیا څه وایي وی الله که ته په دې وینو په دې تکلیف خوشحاله پروا مې نشته که ته په دې خوشحاله الله هېڅ پروا نشته زما مقصد الله ستا رضا ده چې ته راضي هېڅ پروا نشته او بیا څه وایي الله په دې به مال اجر راکې الله په دې به ما خوشحاله په دې به مال اجر راکې او الله ستا هر کار د خیر دی الله زما ستا پاره خبره ایمان دی الله ملک الجبال جبریل راغی علیه السلام ورسره بله فرشته ده الله خو ویني که نه ګوره سخته شته سختې پسې راتم شته جبریل علیه السلام سلام واچو حضور پاک ته وی دا الله یو فرشته راولېږله ملک الجبال د غرونو اختیارمنه ده اجازت غواړي وی اجازت دی وی دا الله راولېږله ما بس اړه رسته کوه د الله غضب هم جوش کې راغلی دی جوش کې راغلی دی خو اختیار ستا دی ځکه تکلیف پتا تیریږي اډر کوه که ته غواړې د طایف دا دوه غرونو چت کم او د طایف د خلکو به دا سر د پاسه کېنم دا طاقت مال الله را کړی دی وی نه غواړم الله نه غواړم دا ولې نه غواړم وی د دې د بچو نه به خدای هغه څوک پیدا کړي چې دا کلمه به ووایي زما سترګې به په یخې کړي په دې کلمه اولاد کې به الله څوک پیدا او بیا فرمائی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون اللہ دا نه پوئیگی خدایا قوم پوئیگی نا تو تا لارا برابر کا خدایا ظلم سمر دے پیغمبر دو آگاہنے کئی ول اگی زیادتی کئی پیغمبر رحم کئی دا اخلاق دی زمارونو اگی پکانو وشتل کئی پیغمبر دو آگانو باندی وشتل کئی اگی تی وینی بای رسول اللہ مبارک نو پیغمبر دی ایمان دعا گالی کری دا وقت انسان سمر تکلیف کی ہوئی دا انسان نے سمر غصہ رازی اور پیغمبر مبارک امت بای سمر رحم دے دی امت سمر قربان ہے اکڑ دے سمر تکلیفات برداشت کرے او دعا گالی کری دی بچونا با خدا کا سوک پیدا کی ما کلمہ باوئی اللہم اہد قومی اللہ زمان دے قوم تا ہدایتوں کا خدایا انہم لا یعلمون نپوئیگی ہمارون دقہ سے مثال زمان علماء ہوتا زمان دعوت والا ہوتا دا یو لارا دا یو چل دے دا یو ٹریننگ دے چتا دا بخلق سپکی موئی بد با موئی تا دعا کوا ستا پا حق بخلق ارسوئی تبا جواب بنور کے دعا کوا تب دعا کوا دا ہدایت دقہ سے زمانون ننسا بستا سو مولیان نکوئے یا علماء پسی خالی سمر خبر کے مدرسو پسی ملیانو پسی لیکن علماء غیب پا حق کی چی پیشمنیم پسی تاسو تا دعاگانے کے چی منظر پسی میں تاسو تا دعاگانے کے چی حج عمرے لزی اول تلاس پورتا کی تاسو تا دعاگانے کی دستا سو خیر خواہان دی خو اللہ خوئی نہیں گوری خواہ اللہ ہی نہیں
چې تاله خیر خوا دی او ته داسې نه کې خدای پاک اینی. نو حضور پاک مبارک زید ابن حارثه وایي وی را روان ومه نو ډېر نو هلته د عتبه او د شیبه د باغ و هلته راورسېدل نو کېناستل یو ځای کې دمه وکړه نو عتبه او شیبه چې وکتل رسول الله مبارک ته نو ډېر په تکلیف کې ځان یې وینې پاکولې نو هغه و کافران د کافرانو سردار و خوړې په نبي علیه السلام خفه شو. نو د هغه یو غلام و نوکر و عداس ته یې انګور ورکړل وی ورشه چاره په مخه کړی دی وینې ته بیګي ځان نه وچوي دا انګورو دا اوبه وله ورکړه چې وڅښي. دغه باغ ما لیدی دی تېر ځل چې زه لاړم په رمضان کې نو زه لاړم هغه باغ مې ولیده. اوس خو هغه کې خیر دومره څه نشته خو هغه ځای معلوم دی. او چې کوم ځای رسول الله مبارک ناست و هلته یو جومات جوړ شوی دی مسجد عداس ورته وایي بره پې پاسې پې کتبه لګولې ده مسجد عداس یې پې اوس هم لیکلی دی. زموږ د دې جومات په نیمه راکوټې جومات دی د حال په نیمه نم راکوټې دی د حال نم راکوټې دی نیمه مسجد عداس هغه دی حضور پاک ناستو مونږ ما جومات ته ننوتو 2 رکعته نفل هم پکې وکړو پکې کېناستو نو چې انګور یې راوړل رسول الله مبارک د نو حضور پاک چې دا نه اوچته کړه بسم الله الرحمن الرحیم الله عداس ورته وایي دې دا ټکي خو ما چا نه دلته نه دی اورېدلی بسم الله خو ما چاته نه ده اورېدلې دلته. نو حضور پاک ورته وایي ته څوک یې؟ وایي زه عداس یم. وایي د کوم ځای؟ وایي د نینوا د علاقې یم عیسایي. نو حضور پاک وفرمایل ښه زما ضرور یونس علیه السلام د علاقې نینوا ته یونس علیه السلام تللی دعوت دپاره زما ضرور د یونس علیه السلام د علاقې. نو عداس ورته وایي ته یونس څه پیژنې؟ بالکل خو ته څه پیژنې؟ نو حضور پاک ورته وفرمیل زما ورور دی که نه هم پیغمبر او زم پیغمبر الله ماله نبوت را کړی دی. حضور پاک فرمایي الانبیاء كلهم اخوة لعلات ابهم واحد و امهاتهم شتى. وی ټول پیغمبران دا علاتی میرنی رونه دي پلار یې یو دی پلار شریک رونه میندې جدا دي لکه توحید او عقیده د ټولو یو ده او فقهي مسائل بیا د یو بل سره اختلاف لري. وی ښه ته د خدای پیغمبر یونس پیژنې؟ وی او بس هغه ټیټ شو د حضور پاک پې ښکل کړی عداس او ایمان یې راوړو مسلمان شو خدای مسلمان که چې واپس لاړ نو عتبه او شیبه خو یو بل ته وکتل وی داسې ده چې هلک جوړ لاړ د محمد ملګری شو نو چې راغی هلکه وایي زه موږ در باندې پېښ شو تا خو د هغه خپې ښکل کړې او لاسونه دې وله ښکل کړل ولې ستا دین د هغه دین نه غوره دی ستا عیسایت پام کوه غطا نه شي. وی ما ولیده ما وپېژانده ما وپېژاند دا هغه دین دی چې زما د دین پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد د ده پیشنګویي هغه کړې ده چې زما نه پس به یو پیغمبر راځي ابا احمد به نوم یې د هغه دی. او عجیبه دا ده دا عتبه او شیبه چې کله بدر ته تلل نو دا عداس راغی او په ژړا شو ورته او ورته وایي ای عتبه زما سرداران یې مه ځئ د خدای خاطر وکئ دا د خدای پیغمبر دی د هغه دشمنۍ له مه ځئ د هغه مقابلې له مه ځئ مینت یې ورته کو. خو هغې عتبه او شیبه ظالمان پوه نه شو لاړل نو دوی په ژړا ته پاتې شو. نو د شیبه زوی عاصي نو معاص ابن شیبه هغه عداس وی عداس ولې جاړې؟ وی په دې سردارانو جاړم شیطان یې د پیغمبر مقابلې له بوځي شیطان د مټه نیولې دی د پیغمبر مقابلې له بوځي او په دې جاړم چې دا بالته مړه شي ختم مقصه شو. عتبه مردار شو او شیبان په بدر کې مردار شو. دا سخت روز په حضور پاک نو چې بیا را روان شو نو الله فضل بل وکړ لاره کې یو ځای کې منځ کاو تلاوت کوي د قرآن شریف. نو د نصیبین د عراق د علاقې پیریان په لاره تېرېدل پیریان یو بل سره میټینګ کړي چې موږ به بر اسمان ته مخکې ختو او اسمان کې به هم خبرې اورېدې د فرشتو اب هم کاهنانو ساحرانو له راوړې. اوس خو موږ بر اسمان ته چې خیږو نو په شغلو ویشتلي کېږو د شغلې را پسې را خطا کېږي. دا څه مسله ده؟
فضربوا مشارق الارض و مغاربها وی زه وګرځئ د ځمکې په مشرق او مغرب کې وګورئ چې دا څه شی دی چې موږ اسمان ته نه پرېږدو شغلې څه چل شوی دی. نو یوه ډله را روانه وه دلته حضور پاک منځ کاو نو قرآن شریف یې واورېده. نو چې قرآن شریف یې واورېده د نبي علیه السلام نه نو یو بل ته یې وویل دا شی دی صاحب د دې د وجې نه موږ بره الله اسمان ته نه پرېږدي د دې حفاظت کوي خدای پاک. هسې نه فرشتې دا قرآن یو بل ته وایي موږ یې واورو د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې موږ واورو او خپل کاهن ته ووایو نو دا د قرآن د حفاظت دپاره خدای په موږ شغلې را پرېږدي. نو هغه پیریان رالل رسول الله مبارک ته او په حضور پاک ایمان راوړه خدای پاک مسلمانان کړل. الله ورته ښیي که نه چې که هلته انسان ایمان نه راوړي پیری به در باندې ایمان راوړي او چې دا پیریان بیا خپلې کلي ته لاړل علاقې ته قرآن شریف کې الله فرمایي یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ای قوم مونږ یو قرآن واورېده یهدي الى ناشنا قرآنا یهدي الى الرشد خلقو ته نیغه لار ښیي خلق خدای ته رسوي فآمنا به مونږ په ایمان راوړه ولن نشرک بربنا احدا دې نه پس به موږ شرک نه کوو. الله به یو منو. نو هلته هغه درې ظالمان مسلمانان نه شو د طایف سرداران هغه رکاوټ جوړ شو لیکن دې خوا رب العالمین پیریان مسلمانان کړل. د حضور پاک سترګې څه ناڅه یخې شوې. اوس د مارونو کم خلک کم سړی چې به د وطن نه ووته بس ابه بیا خپل وطن ته نه شو راتلی بیا به چې حفاظت هم نه کوه. ولې ته ولې د کلي نه وتې تا ولې هجرت کو دا هغوی دستور دا و. نو حضور پاک چې اوس کلي ته راځي نو اوس بیا څوک نه چې اوس مدد یې وکړي. هېڅ څوک نشته چې د پیغمبر علیه السلام اوس مدد وکړي. نو مطعم ابن عدي هغه د کافرانو یو سردار و مطعم ابن عدي. نو هغې مطعم ابن عدي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر شو نو پیغمبر علیه السلام نه امان ورکړ چا غاړم نه ښودله او مطعم ابن عدي رسول الله مبارک ته ویل راځه ستا دین جدا زما جدا ټیک شو هېڅ خبره نشته خو زه به دې مرسته کوم راځه ته خپل کار کوه. د رسول الله مبارک یو شان خو مخکې و نو رسول الله مبارک راغی زید ابن حارثه ورسره او مطعم ابن عدي خپل نوکران او خپل بچي ته ګیر چاپېره کړل او په مکه کې اعلان وکړه وی محمد زما په امن کې مکې ته داخل دی صلی الله علیه وسلم. ته ته به څوک غږ نه کوې. رسول الله مبارک ورته مطعم زه خو به طواف کوم راځه نو د هغه بچي ته ګیر چاپېر و چې څوک ورته نقصان ونه رسوي. نو د بیت الله طواف یې وکړه او 2 رکعته نفل یې وکړل نو بیا خپل کور ته لاړ. نو یو وخت کې نبي علیه السلام مبارک چې کله د بدر قیدیان ګرفتار کړل او وینېول نو دی فرمایلی لو کان المطعم حیا لو کان مطعم بن عدي حیا ثم کلمني في هؤلاء النتنه لترکتهم له. وی که مطعم ابن عدي جم دی وی که نه او دا د کافرو سفارش یې ما ته کړی چې دا پرېږده نو د هغه د وجې به ما پرېښی وي ځکه چې د طوایف نه راتلم نو ما له امن را کړی و. د مارونو دا سختۍ روانې دي اوس دین له چې څوک هم خدمت کوي سخته شته بې سخت کار نشته تکلیف شته تا ته به میلاویږي بچو ته به دې میلاویږي مال به دې لګي خرچه به دې لګي وجود به دې صرف کېږي بې دې نه په اسانه جنت نه ګټلې کېږي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو هسې بېسه پیدا یاست خامخا دین د سختۍ شته تکلیفات شته دې نه بغیر کار نه کېږي. نو زمارونو دې درمیان کې او دې ظالمانو به پروپیګنډې کولې. طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه دې راغی دې شاعر هم ډېر هوښیار سړی و دې درمیان کې د یمن نه راغلی و. نو خلق ورته وایي چې دلته یو هلک دی او نوي دین یې خور کړی دی او بس داسې جادوګر دی که د هغه خبره چا واوري د جادو پې چلېږي او د پلار او د زوی او د رور او د خور او د قوم په منځ کې لوی اختلافات یې جوړ کړي دي. نو ده به په غوږونو کې مالوچ منډل په غوږونو کې مالوچ چې څوک هسې نه هوا ده د خبره دماغ وخت ته ونه رسوي
والوچ په منډل. نو یو ځل د بیت الله خوا کې تېرېده او نبي علیه السلام مونځ کو تلاوت یې په زوره کو چې د مالوچ یو پوټې لقېدلي وو نو هغه تلاوت یې غوږ له راغی. نو لکې وایې زه څونه هوښیار یم ځان نه مې قمقل جوړ کړی دی غوږونو کې مالوچ مې منډل. زه خو شاعر یم شعر پیژنم زه خو په دنیا ګرځم هر څه پیژنم نو که دا جادوګري او ساحري نو دا خو زه پیژنم دا مې څه غلط کار کړی دی. نو هغه مالوچ یې د غوږونو نه وغورځول او خبره ولا غوږ لراله نو خبره یې خوښه شوه. نو چې رسول الله مبارک کور ته روان شو دی ورپسې لاړ. نو چې هغه ورننوت نو ده ورته دروازه وویله ورننوته نو ورته یې ټوله قصه وکړه دغسې زه د یمن یم طفیل مې نوم دی د دوس قبیلې مشر یم هلته دا د ابو هریره رضی الله عنه قبیله وه. او زه چې رالم دی عمرې له نو خلکو راته ووایي چې دغسې چل دی غوږونو کې مالوچ به مې منډل. نو ما وی زه قمقل یم زه خو هوښیار سړی یم زه خو ښه بد پېژنم مالوچ پې لر کړل ستا خبره مې واورېده په دې زړه مې لږه لګېدلې ده پړه لګېدلې ده لږ ما ته ووایه ته څوک یې ستا څه خبرې دي حضور پاک وفرمایل زه الله پیغمبر زه خو نه مال غواړم قل لا اسألو علیه من اجر ان اجري الا علی الله پیسې م نه غواړم اجر مې په الله دی مشري نه غواړم هېڅ نه غواړم صرف دا وایم چې الله را لېږلی یم څه لی لېږلی یم چې دې دپاره چې دې خلکو ته دا یو شی وښیم چې الله یو دی شریک نه لري. دا خو یې ډېره هوښیاره خبره ده. ویدله غوندې ما ته څه واوروه نو حضور پاک ورته قل هو الله احد سوره اخلاص قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دی ورته واورل خو دی مسلمان مسلمان شو. نبی علیہ السلام ته خپل کلي ته لاړ شه خپل قوم ته او دعوت چلاوه انشاءالله خدای به اسلام یو غالب کې بیا به راځئ. نو ورته وایي چې ماله څه نښه راکړه که زه قوم ته ویم قوم خو زما نه مني څه نښه راله راکړه. نو رسول الله مبارک الله ته لاس پورته کړ اللهم اجعل له آیه خدای یو نښه وله ورکړه. وی ده نښه به دله خدای چې کلي ته ورسېږي نښه به دله خدای درکړي. چې کلي ته لاړه نو د تندي نه به یې رڼا تله نو خلک ترې راتاو شو را منډې کړې. نو ده وی خدای دا نښه خو دې راکړه خو دا خو مې نه ده خوښه ځکه خلک وایي چې د برګي مرض ورته لګېدلی مسلمان شو نو د برګي مرض نو ده سره به یو چوکه وه نو هغه رڼا چوکې له راله د چوکې نه به رڼا تله. نو خلک را منډه کړې لکه طفیل دا سري ستا خو د چوکې نه رڼا خېږي. نو هغه وایي دقسې یو پیغمبر باندې مې ایمان راوړو دا خبرې دي او دی ماله نښه راکړې ده. نو بعضې کسان خدای پاک مسلمانان کړل. نو یو ځل رسول الله مبارک ته راغی وی د الله رسوله ان دوسا ابد زما قوم چې دی ابد و عصت انکار کوي خدای نه مني نافرماني کوي فدعو علیهم خیره پې وکړه چې خدای هلاک کړي. نو رسول الله مبارک لاس اوچت کوي اللهم اهد دوسا وات بهم وی خدای د دوس د قوم ته هدایت وکړي او ترې راولې قوم ته هدایت وکړي او ترې راولې. نو ټول قوم یې خدای مسلمانان کړل. ګورې یو طرف نه سخته ده بل خوا نرمه ده. دا خو ښایي الله پاک دین کې سخت شته. د دې نه پس زما وروڼو د مدینې شریفې حج کې به رسول الله مبارک خلکو ته دعوت ورکړه د حج په موقع چې څوک به رالل د بهر نه نبي علیه السلام به غلې غوندې را ځان له کړل او دین به یې ورته ښه. نو یو شپږ کسان راغلي وو د مدینې منورې یو پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه. نو په مینا کې جمره عقبې سره شاته یو غونډی وه دا غونډی شاته پټ غوندې ځای د مدینې شپږ کسانو. نو حضور پاک ورته وی یو دوه خبرې سره کوم لږ را دې خوا شي خو ګورې دام درته ته وایم چې په لارو کوڅو کې د کافرانو خپل ملګري خواره کړي چې څوک به مکې ته حج له راتلل وی ګورې مونږ کې یو سړی دی او هغه څه ناشنا خبرې کوي د پلار نیکه دین پسې خبرې کوي زمونږ خدایانو پسې ګورې هغه سره بیلو نه شي او خبرې یې ونه رهی ګنې سخت جادوګر ناغي به دا پروپیګنډې کولې او رسول الله مبارک دا چل کا دا شپږ یې ځان له کړل او د ایمان دعوت یې وله ورکړه. په مدینه کې اصل کې یهودیان اوسېدل او یهودیانو د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه به کول. یو یهودیان اوسېدل او بل د مدینې خپل خلک وو. د مدینې د خلکو ته دوه ډلې وې اوس او خزرج ابن قیله به یې ورته وې. دا اصل کې د یمن نه راغلي وو دلته اوسېدل. یمن کې سیلاب راغلی و نو د هغه سیلاب نه دلته کې متاثرین وو نو مدینه منوره کې اوسېدل نو بیا دلته کې پاتې شوي
نو یهودیانو چې به سره کلم جګړه راله نو یهودیانو به ورته د آخر زمانې پیغمبر به راځي مونږ به ملګري کېږو تاسو سره به ګورو ښه او د آخر زمانې د پیغمبر دا صفت دی دا دی د حضور پاک صفتونه به یې هغې ته بیانول وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به دا صفت نو هغې ته د آخر زمانې د پیغمبر نقشه په ذهن کې پرته وه د یهودیانو نه اورېدلې وه چې داسې خبرې به کوي دا به وي دا به دی نو چې څنګه حضور پاک دوی د غونډۍ شاته کړل پټ د مکې د کافرو نه او د ایمان دعوت یې وله ورکړو بس هغې خو پېښ وو لکه دا خو مغه دی او یهودیان چې یادوي دکې خو هغه نښې دي چې یهودیان د آخر زمانې د پیغمبر کومې نښې یادوي د ده خبرې خو مغه دي چې یهودیان مونږ ته ویلي دي یهود به راځي په ده به ایمان راوړي چې مونږ پې مخکې ایمان راوړو هغه شپږ کسان خدای پاک مسلمانان کړل نبی علیہ السلام ورته وګورئ غږ مه کوئ د مکې خلک ټول مخالف دي څوک به تکلیف درکړي غلی ځئ خپل وطن تال ته دین چلاوئ او پټ مخکې یو غونډۍ وه دا غونډۍ شاته دا دعوت یې ورکړی اوس سعودي حکومت هغه غونډۍ واره کړې ده خلک ورته غټ شیطان وایي غټ شیطان نه چې څنګه کوزېږي او مکې ته د مخې نو ښي طرف ته یو زیړ جومات ښکاري مخکې د غونډۍ نه پناه خلک وایي دا جومات په غر کې و چې غر یې ته لرې کې جومات راښکاره شو نه دا جومات د غر نه شاته و ترکیانو په هغه ځای کې یو جومات جوړ کړی دی دا کوټې جومات دی دومره وایي لکه زمونږ د دې برجۍ نه د دې خوا علاقه چې ده پټېنۍ غوندې جومات دی یا دې نه یو پټې زیات پی زیړ رنګ یې ولا ورکړ ترکیانو په هغه ځای جومات زه ورته ورغلی یم ما پکې الحمدلله 2 رکعات هم کړي نو هغه ځای کې شپږ مسلمانان شو نو دی لاړل په مدینه منوره کې دعوت چلاو نو دا سن 11 نبوي نو په سن 12 نبوي 12 کال د نبوت هغې ځان سره یو کسان نور هم راوستل نو حضور پاک هلته کې ورسره وعده کړی وي دلته به راځئ نو هغه وی نور هم راوستل شپږ دوی وی نور راوستل نو حضور پاک هغوی هم د ایمان دعوت ورکړو هم خدای پاک مسلمانان کړل نو په سن 13 نبوي د نبوت په 14 کال هغې ځان سره څوک 2 یا 3 یا 15 یادی دی راوستل او دوی لګیا دی هلته دعوت چلی په مدینه شریفه کې د 7 کسان چې واپس تلل که نه 6 زاړو او 9 نوي دا چې واپس تلل نو حضور پاک ورسره 2 صحابه ولیږل یو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یو عبدالله ابن ام مکتوم دا دوی ولیږل وی دا د سره لیږم او دی به هلته جمعې مونځ هم کوی دلته خو دوی نه شو کولی جمعې مونځ یې ملته شروع کړه حزب النبي طلاقه ورته وایي نو دا دواړه او دین خوروی نو ټول څو مسلمانانو 15 غزاړه او 6 نوي 9 نو 12 کسان دي نو دوی لګیا دي د دین خدمت کوي نو ګوره چې څوک د دین کار کوي مخالفین خوار دی وي که نه نو د بنو عبدالاشهل قوم راغونډ شو په مدینه کې یو لوی خاندان دی هغوی راغونډ شو د اوس قبیلې سره تعلق لري او هغوی ویل لکه د مکې نه څه خلک راغلي دي او نوي دین خوری او زموږ زوړ دین پسې خبرې کوي دې سره څه چل پکار دی یا خدای دا څه جنجال دی دا چا روستی دي دا اسعد ابن زراره روستی دي او په خپل کور کې دیره کړي دي نو یو نوجوان اسید ابن حضیر هغه وی زه پوه شه او دوی پوه شه زه ورځم لاول به ورته نصیحت وکړو که سم شو ښه پخه کني بیا به ورسره ګورو اسید ابن حضیر توره وړقوله او لاړ اسد ابن زراره ته دروازه وواله او لره داسې بدماشۍ په چال هلکه ما اورېدلي دي چې تا د مکې نه څه خلک راوستې دي او نوي دین خوري او زوړ دین پسې خبرې کوي ګورې ټول قوم ستا خلاف راغونډ دی قوم بلوه دی اوس په تا باندې حمله کوله چې ورځو او دا چې کومې مکې والا روز دا هم وله وجنو او د سره هم ګورو خو زما دوست دی زه دله رالم زما دوست دی نو زه دې پوهوم چې دا کسان هر څوک دا وشاړه او دا خبرې پرېږده واپس خپل زوړ دین له راځه او که دا دې ونه شړل او خپل زوړ دین له رانلې نو ګورې وروره زما دوست دی خو دی تورې ته مې ګوره ستا ملګری به نه یم او د قوم به ملګری پوه مې کړئ حضور پاک خو عجیبه تعلیمات یې اسد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه
یو زما دوست دی سید وی وی راځه کور ته دننه کوم هغې سره په خپله خبرې وکړه نو که خبرې غلطې وي او خرابې وي نو ستا اختیار دی د مټې ونیسه ویشه او که خبرې ټیکي نو ولې را باندې بې ګناه مېلمانه شړی ما خپل کور ته راوستي ستاسو کورونو ته خو مې دی راوستی هغه ویل دا خو هوښیاره خبره ده نو ورسره کور ته دننه شو چې دننه شو نو هغه نابینا صحابي دی عبدالله ابن مکتوم هغه ته یې دته یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ اوس کم صحابي چې د حضور پاک د مبارک خولې نه په خپله قرآن اورېدلی او پیغمبر علیه السلام دعوت له لېږلی دی د هغه اواز به څومره ښکلي او دا په دواړو سترګو ړوند و غریب نو چې قرآن شریف یې ولوسته نو اسید ابن حضیر ورته دا څه شی دی وی دا زمونږ د الله کلام دی او زمونږ په ښکلي پیغمبر یې زمونږ د هدایت دپاره نازل کړی دی وی ستاسو له پیغمبر څه نوم دی پلان کې وی ستاسو له دین څه نوم دی اسلام وی په دې کې به څوک څنګه داخلېږي وی دا کلمې شهادت به وایي کلمې شهادت یې خدای مسلمان چې واپس راغی اوس قوم ناست دی او سیده څه چل دی وکړه یاره وی هغه خو ډېر ښه خلک دی او نیکان دی او ډېرې ښکلې خبرې کوي او دا هغه خلق دی د دې پیغمبر هغه دی چې یهودیان مونږ ته وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي زه خو یې ملګری شوم اوهو دا دې څوک کړل کشر وې که نه پوه نه شوې دوکه شوې سعد ابن معاذ د اوس قبیلې سردار دی هغه پاسېد هغه ویل لکه داسې ما پرېږدی دا چا چې دا مسلمانان راوستي زما را ترور زوی دی زه ورځمه او زه پویم نو که پوه شو ښه که پوه نه شو نو زه به تاسو قوم سره ولاړ یم هغه سره نه ودرېږم خو اول خبرې کوم زه ډېره ښه سعد ابن معاذ راغی اسد ابن زراره ته دروازه ووهله اوله راووت هلکه ترور زویه څه خلک دی د مکې نه راوستلی او څه ګډې وډې خبرې کوي نوی دین خورئ زموږ دین پسې بدې وایي ګورې زما د ترور زوی نو زه در باندې خفه کېږم او ټول قوم ستا خلاف اوچت دی پلانکي کې ناست دي تورې راغښتې دي در پسې راتلل خو مې نه زه ورځم مهرباني وکړه دا قوم مقابله نه ته کولی شې نه زه کولی شم زه هم ګورې تا پویم که د ما په خبره پوه نه شو قوم سره ودرېږم تا سره نه ودرېږم اسد ابن زراره رضی الله عنه ته ته راځه کور ته دننه کوم د هغې خبرې وه که غلطي ستا اختیار دی نه مټې نیسه شاړه هلکه دا خو هوښیاره خبره دی نو کور ته یې دننه کړ نو چې ورغې نو هغه نابینا صحابي ته وایي وایي ده سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت وکړه چې تلاوت یې څنګه وکړه پړه ولګېده اخر تلاوت و د چا د هغه صحابي تلاوت دی چې د حضور پاک نه قرآن زده کړی او یو ځل د دې صحابي پیغمبر علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو سره څه مذاکرات شروع و دی راغی نو نبی علیہ السلام لږ یو پوټې تندې مبارک را ګونجې شو او لږ خپه شو چې ته نیکبخته دې وخت کې ولې راغلې زما د مکې د کافرانو سره مذاکرات دي که خدای مسلمانان کی نو په هغې الله د حضور پاک لا یو پوټې په قرآن شریف کې زوره نه ورکړه عبس وتولى ان جاءه الاعمى چې دا ړوند راغی نو تا خفګان وکړه دنه دې خو نصیحت قبل نصیحت له راغلی دی لعله څنګه یذکر او یذکر فتنفعه الذکرى دې خو نصیحت قبلی نو چې بیا به دا نابینا صحابي راغی که نه نو حضور پاک به ورته خپل ځای نه پاڅېده او ورته به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هغه چاته هرکلی دی چې د هغه په حق کې زه خدای ملامته کړی یم هغه صحابي دی نو چې هغه ته سعد ابن معاذ ته هم د قرآن شریف یو څو ایتونه ووایي نو سعد ابن معاذ پوه شو اوهو هلکه ستاسو دین څه نوم دی اسلام د پیغمبر څه نوم دی فلان کې دې کې به څنګه سړی داخلېږي وایي دغه دوه ټکي دي که نه کلمې شهادت هغې ورته واورو سعد ابن معاذ هم خدای مسلمان د مدینې خلک په دې وجه مسلمانېدل چې هغوی د پیغمبر علیه السلام ټول صفتونه د یهودو نه اورېدلي وو نو سعد ابن معاذ لاړ هغه ټول بنو عبدالاشهل قوم ناست دی نو هغوی ته وایي هلکه زه څنګه یم وی ته خو زموږ مشر یې وی ناروغ که لیونی نه ته خو زموږ مشر یې سردار یې وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به ومنئ د قوم دا خیال و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو خلک خو نن دی زندهباد ته خوشحالېږي وی بالکل هلکه رستو رانه نه شئ صاحب ته مشر یې ته چې څه وایې موږ د ملګري یو وی ښه داسې کار دی دا ډېر ښه خلک دی دغه مسلمانان دی چې په کوم دین دی د دې نوم د اسلام د دې چې کوم پیغمبر دی د هغه نوم د محمد
صلی الله علیه وسلم او دا هغه دین دی او هغه پیغمبر دی چې یهودیان مونږ ته وایي د آخر زمانې پیغمبر به راځي او مې خبرې واورېدې د الله رښتونې کلام یې راته ووایي زه خو یې ملګری شم او تاسو ته هم ویم چې تاسو هم ملګري شئ هغه بنو عبدالاشهل چې دا څومره قوم و خدای ټول په یو ژبه مسلمانان نو بیا په د نبوت په 14 کال 72 یا 73 یا 15 یا کسان رالل د هغه غونډۍ شاته نو حضور پاک ورله دعوت ورکړ نو بیعت د اسلام یې وکړ نو دی بیا نبی علیه السلام نه دعوت ورکړ د مدینې منورې وی صاحب په مکه کې ستا او ستا ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع دي نو ته مهرباني وکړه مدینې ته راځه فضا کولاو ده هلته به انشاءالله موږ ستا ملګري یو هېڅوک درته نقصان نشي رسول نو حضرت عباس ته دغه وخت کې مسلمان نو د حضور پاک تر هغه ورته وی د مدینې خلکو زما د ارواره تاسو مدینې ته بوځئ مې بوځئ دلته قوم دی د قوم د وجې محفوظ دی او که هلته تاسو بوت او دته نقصان ورسېد ګورې ستاسو له دې 15 یو نه به تپوس کوم هغې وی ته مونږ ته پرېږده ستا تې پیریان هم خلاص نو د هغې نه پس رسول الله مبارک دعوت قبول کو او ملګرو ته یې ځای یو کس مدینې ته ځای نو د مدینې د هجرت متعلق چې څه بحث انشاءالله آینده جمعه به درته بیان کړم الله پاک دغه دین کم د پاره چې حضور پاک مبارک قرباني کړې ده خدای پاک دې دا دین زموږ نصیب کړي الله په دې دین زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي خدای په دغه اسلام زموږ مرګ نصیب کړي په دغه اسلام زموږ په قبر کې جواب نصیب کړي په دغه اسلام موږ د رسول الله مبارک مخ کې ودرولې کړي او په دغه اسلام موږ په صراط باندې پورې باسلې کړي په دغه اسلام هم جنت ته داخل کړي او زموږ په زړه کې خدای د خپل عقیده مضبوطه کړي زموږ د بچو زموږ د اولاد په زړونو کې مضبوطه کړي او خدای ته ایمان نصیب کړي خدای د بیمارۍ نه مو ساتي الله چې څومره بیماران دي په دې مسجد جماعت کې زموږ به اواز چې څوک اوري په کورونو کې او ځای په ځای الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي الله روغ صحتونه والا ورکړي د چا چې بچي نه الله بچي والا ورکړي که د چا نارینه اولاد نه رب العالمین نارینه اولاد والا ورکړي او که د چا رښتینې هلکان یا جینکې خدای صالحه رشتې والا ورکړي الله چې د چا د زړه څه حاجتونه یې والا پوره کړي که څوک تنګدسته دي فقیران مسکینان دي خدای ته تنګدستي په وسعت د مال او په فراخۍ د مال باندې بدله کړي ټولو له فراخه روزي او فراخه رزق ورکړي چا ته څه پریشاني ده ټینشن دی خدای هغه پریشاني په خوشحالو بدله کړي یو ملګری دی هغه ته څه پریشاني ده دعا وکړي چې خدای پاک هغه پریشاني په خیر او په خوشحالو بدله کړي خدای دې د هر قسمه فتنو د دنیا او د آخر نه په امن کې وساتي خدای زموږ بچي کامیاب کړي الله بچیم کامیاب کړي د لوفرو د بدعملو نه پروردګاره په امن کې وساتي خدای که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرفګرۍ په روغو باندې بدله کړي خدای موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه مو ساتي د بغضیانو د بغضو نه مو ساتي او الله د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي او خدای د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي چې کم دعاګانو دپاره بعضې زنانه دي بعضې نارینه دي دعاګانې غوښتې دي خدای هغه هم درته معلوم دي د هغې دعاګانې هم درته معلوم دي دعاګانې ونه قبولې کړي کم ملګري چې د لرې لرې ځای نه زموږ د مانځه له راځي بیان اورېدو له راځي خدای په یو قدم اجر ورکړي خدای د ډکو منګولو سره واپس کړي کم خلک چې زموږ دا بیان اوري په دغه باندې په موبایل وغیره باندې خدای هغې ته هم د هدایت زندګي نصیب کړي او چې کوم مسافر یې سفر د مشکلاتو نه په امن کې وساتي زموږ د دې محلو د دوستانو ته د اجرو خاوندانو ته هم دعا وکړئ چې دوی زموږ د دې میلمنو کم خدمت کوي خدای د دې اجر دوی له په دواړه جهانه ورکړي خدای دا ټول له پریشانو نه وساتي او د آفتونو نه وساتي او د زړه مقاصد یې پوره کړي د دنیا او د آخر زندګي د خوشحالو د راحتو ګرځونه کړي او د زړه ټول مقاصد شرعیه خدای پوره کړي آخر وخت کې د رب العالمین زمونږه دغه دین چې دا کم دپاره حضور پاک راغلی دی دا د خدای زمونږ په آخر وخت کې مناسب کړي او خدای د دې دین سره زمونږ مینه پیدا کړي د دې دین د مخلوق د رسولو د خدای مونږ له توفیق راکړي وصلی الله تعالی